نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن په دې درس کې مونږ تاسو ته د مونځ مستحبات وایو. په مونځ کې شپږ څیزونه مستحب دي. د مستحب معنی دا ده چې د دې په کولو باندې به الله جل شانه اجر درکوي، او په نه کولو خو ګناه نشته دی. د ثواب نه محرومیدل دا هم نقصان دی. به هر حال که سنت دي او که مستحب دي، دا د کولو دپاره دي. نو په مونځ کې شپږ څیزونه مستحب دي. دا ټول نه وړاندې د تکبیر التحریمه په وخت لاسونه د لستونو نه یا د دستانو نه یا د بل څیز نه که دا لاسونه پکې پټ وي، نو هغه راښکاره کول، د دې تلي راښکاره کول. لاسونه د لستونو نه یا د دستانو نه راښکاره کول. تاسو ته پته ولګېدله که چاته عذر نه وي، نو هغه به په مونځ کې دستاني کوزوي، او که ډېره زیاته سخته یخني وي نو خیر دی، اجازه شته دی چې دستانو کې مونځ وکړي، خو په شرط د دې چې یخني ډېره زیاته وي. نو د ټول نه لومبې مستحب چې کوم دی، لاسونه د لستونو نه ویستل او دا تلي راښکاره کول. دویم نمبر چې کوم کس ځان لمونځ کوي، د هغه دپاره دا تسبیحات سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی، دا د دریو ځلو نه زیات طاق عدد ویل. یاد ساتئ د سنت درجات دي. د سنت د ټولو نه ادنا درجه په تسبیحاتو کې 3 ځلې تسبیحات ویل دي، او درمیانه درجه چې کومه ده نو هغه 5 ځلې ویل دي، او اعلی درجه 7 ځل یا 9 ځل یا د دې نه زیات ویل دي. خو یاد ساتئ چې 3 ځلې ویل دا سنت دي، 5 ځلې ویل دا د سنت متوسطه درجه ده، درمیانه درجه ده، او بهتره دا ده چې انسان د سنت په اعلی درجې باندې عمل وکړي، 7 ځلې ووایي یا 9 ځلې ووایي. خو 3 ځلو نه زیات ویل، یعنې 5 ځلې یا 7 ځلې، یا که یو انسان وس لري د دې نه زیات ویل غواړي، ځان لمونځ کوي، نو د دې طاق عدد چې څومره ویلی شي اختیار دی ورته. نو دویم نمبر د 3 ځلو نه زیات طاق عدد تسبیحات ویل. دریم نمبر د قیام په وخت کې د سجدې ځای ته کتل. بعضې وخت کې انسان چې کله قیام باندې لاسونه تړلي وي او د دغه حساب ګوري، کله پاس ګوري، کله لاندې ګوري، کله د سترګو ګوټونو کې ګوري، نو یاد ساتئ مونځ یې خو پرې نه ماتېږي، خو خلاف آداب دي او دې پرې د مستحب نه محرومه کېږي. بله دا چې دې سره توجه هم ګډوډه وي، نو توجه ساتلو دپاره دا ضروري ده چې د قیام په وخت کې دی د سجدې ځای ته وګوري، او د رکوع په وخت کې چې کوم دی د خپو ته وګوري. د سجدې په وخت کې د خپو طرف ته وګوري، چې لاکم د خپو ګوتې دي دې طرف ته دي وګوري، مټې ګوتې ته دي وګوري، د خپو طرف ته دي وګوري. او د سجدې په وخت کې د پوزې طرف ته ګوري، د سجدې په وخت کې د پوزې طرف ته ګوري. او د التحیاتو په وخت کې، د تشهد و قاعدې په وخت کې چې کوم دی د خپلې غیږې ته ګوري. نو دا هم مستحب دي. او څلورم نمبر د خپل طاقت برابر ټوخې دفع کول. په مونځ کې یو کس ته چې کوم د ټوخې راځي، نو که د ټوخې وکړلو ګناه پرې نشته، خو د ده چې څومره وس کېږي نو دی به دا خپل ټوخې بندوي، دی به دا خپل ټوخې دفع کوي، چې دی ونه ټوخېږي بهتره ده. او که ټوخېږي بیا هم باوجود د دې چې دی نه غواړي، خو بیا هم مجبوره ده، بیماري ده، ټوخېږي، نو ګناه وغیره پرې نشته دی. البته د چې څومره طاقت کېږي دی به دا ټوخې چې کوم دا به دفع کوي. 5م نمبر کله چې دی اسویلې کوي، کله کله انسان وي تکهوت وي، ستړیوالي وي، دته د خوب شکایت وي، دا خولې کولاویږي، داسې کوي. نو چې دی کله خوله کولاویږي، نو دی به څه کوي؟ دی به څه کوي چې دی به ورته لاس ږدي، او چې دی به ورته داسې لاس دی ولټه کوي نه، بلکې دی ورته دغه حساب لاس کېږدي، نیغ په نیغه لاس
کله اسویلې کوي دی د خولې ته لاس ږدي دا په مونځ کې مستحب دی د مونځ نه بهر هم ګورې دغه حساب پکار دی ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اذا تثاؤب احدکم فلیمسک یده علی فمه کله چې تاسو کې یو کس اسویلې کوي نو هغه د چې کوم دی دا خپله خوله په لاس باندې بند کړي دغه حساب ټیک شو دا ښه عادت دی نو دا پنځم نمبر شپږم نمبر دا چې د سلام په وخت کې دی چې کله سلام ګرځوي نو اوږې طرف ته دی وګوري ښي طرف ته ګرځي ښي اوږې طرف ته دی وګوري ګس طرف ته ګرځي ګس اوږې ته دی وګوري بعضې خلک چې کوم دی خلاف سنت کوي هغوی چې کله سلام ګرځوي نو سلام سره بیا داسې ټول صف ته وګوري او شاته هم پکې کله کله داسې وګوري او کله بیا داسې پکې وګوري نو داسې یو زیاتي کارونه دي دا خلاف مستحب دي خلاف سنت دي داسې کول نه دي پکار کله چې سلام ګرځوي نو ښي اوږې ته ښي طرف ته چې کله سلام ګرځوي ګس طرف ته چې سلام ګرځوي ګسې اوږې ته نو دا د اودسو مستحبات شول په مونځ کې د دې څیزونو خیال ساتل چې دا سنت دی او دا مستحب دی په دې سره د مونځ هغه درجات اوچتېږي څنګه چې فرمایي چې د مونځ چا مونځ 20 درجې دی چا مونځ 25 درجې دی نو دا درجات والا مونځ کله جوړیږي دا هله جوړیږي چې کله د دې سنتو او د مستحباتو خیال ساتي الله جل شانه دې مونږ ټولو ته د صحیح مونځونو ادا کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین